زه هم خور یم هم لور یمه امور یم. زه هم خور یمه هم لور یمه هم مور یم. د خوږمنو زړو مرهم یمه ټکور یم. که پوښتنه د شهزاده څخه وکړي زه د درست تاریخ هنداره یمه زور یم. زه تاریخ یم د تاریخ روښانه دور یم. د ستوري رادیو تلویزیون ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ګرانو خویندو او میندو، د مینې ډک سلامونه مې ومنئ. تر هر څه لومړی د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ ټولو ښځو ته او په ځانګړې توګه زموږ د ګران هېواد افغانستان پتمنو، عزتمنو او ځورېدلو ښځو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د ښځې نړیوالې ورځ مو مبارک او بختوره شه. قدرمنو اوریدونکو، پتمنو میندو او خویندو، د نن ورځې ځانګړې خپرونه مو چې د ښځو د نړیوالې ورځ په ویاړ برابر کړې ده، زه توفیقه قادري د ګران خور صدف ځواک سره ستاسو په چوپړ کې یو. خدای دې وکړي چې د خپرونې تر پایه راسره اوسئ. خپرونه په مینه واورئ او خپل په ښایستو کومنټو زموږ خپرونه لا نور هم رنګینه کړئ. اغلې صدف ځواک، سلامونه مې ومنئ. ښه راغلاست خپرونې ته. د ښځو ورځ مو مبارک شه. سلام تاسو ته او سلام ټولو ګرانو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د هر څه د مخه د ښځې ورځ، د ښځې نړیواله ورځ تاسو ته او زموږ د هېواد ټولو ځورېدلو او غمځپلو ښځو ته د زړه له کومې مبارکي وایم او هیلې وړاندې کوم او هیله لرم چې ټول اوریدونکي به روغ او جوړ اوسي. مننه کوم. نړۍ مننه صدف خوري. بیا هم د دوهم ځل دپاره ښه راغلي ستوري رادیو تلویزیون ته. ډېره خوشحاله یم چې زما ګرانه خورکۍ د ګران وطن افغانستان سره زما سره نن د خپرونې قربانه ده او موږ به دواړو یو ځای خپرونه و خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو. نو راځه صدف جانې، که دې خوښه وي چې د خپرونې په پیل کې چې تر څو چې دوستان راځي او کومنټونه یې وایو، د ښځو دا چې د ښځې نړیواله ورځ ولې لمانځل کیږي، ولې د 8 مارچ یې ورته ورکړی دی دې ورځې ته، نو دغه یو لنډه تاریخچه به زما سره په ګډه را سره ووایي، که دې خوښه وي. ولې نه، مهرباني وکړئ. نو زه به شروع کړم او خورکۍ به مې هم ملتیا وکړي. د ښځو نړیواله ورځ ولې لمانځل کیږي؟ ملګرو ملتونو په کال 1975 کال کې د مارچ 8 نیټه په لومړي ځل د ښځو د حقونو د ورځ په توګه وټاکله. خو د ښځو ورځ د 100 کلونو نه زیات زوړ تاریخ لري. د نړۍ په بیل بیل ملکونو کې هر کال د 8 مارچ ورځ د ښځو د حقونو او د هغو د کامیابیو د پیژندګلوۍ لپاره لمانځل کیږي. دغه ورځ د ملیت، مذهب، قوم، رنګ، نسل او سیاسي فکر پرته د ټولو میرمنو د مساوي حقوقو لپاره لمانځل کیږي. د ښځو د ورځې لمانځنه د 19مې پېړۍ په آخره او 20مې پېړۍ په لومړیو کلونو کې د کارګرو د تحریک په نتیجه کې پیل شوه. مهرباني صدف جان. د 20مې پېړۍ په پیل کې دغه ورځ په لومړني ځل د امریکا کې 1909 کال کې د فبروري په 28مه د سوشیالیست ګوند لخوا د هغو کارګرو ښځو په حق کې ولمانځل شوه چې په 1908 کال کې د کار پر ځای د خراب وضعیت له کبله مظاهرې کړې وې. ځینې منابع دا هم وایي چې په 1908 کال د نیویارک ښار په دغې مظاهرې کې چې پکې 15,000 پورې ښځو ګډون کړی و د رایه اچونې د حق غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو یو مقاله لیکي چې د کال 1914 او 1914 کې د ښځو دغه ورځ په ټوله نړۍ کې د حقونو غوښتنې لپاره وټاکل شوه او په مختلفو
ملکونو کې چې پکې امریکا او اروپا شامل دی مظاهرې وشوې. په کال 1919 کې د مارچ په 8 نیټه په روسیې کې د ښځو د جنگ ضد مظاهرې وکړې. مهرباني وکړئ اقلام کارئ. د نړیوال لومړی او بیا دوهم جنگ نه وروسته په غربي ملکونو او په خاصه توګه په امریکا کې ښځو د مساوي حقوقو لپاره مبارزې پیل کړې وي او په دغه لړ کې ډېرې کامیابي وموندلې. ملګرو ملتونو په 1915 کال د ښځو مبارزې حقونو او د هغو د کامیابیو ته متخصص کړې ده. همدغه کال ملګرو ملتونو پریکړه وکړه چې د مارچ 8 به هر کال د ښځو د کامیابیو د پیژندګلو لپاره لمانځي. دغه ورځ په افغانستان او پاکستان کې لا هم په دې تمه لمانځل کیږي چې د هرې سیمې ښځې د انسان په توګه اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري، نورې د تعلیم نه محرومې پاتې نشي او د غیرت او ناموس قرباني نشي. خو باید ووایم صدف جانې چې متاسفانه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې لا اوس هم د ښځو پر حقوقو ظلم روان دی. د مکتب، درس او تعلیم او کار اجازه نه لري. نو په دې هیله چې زموږ د ګران وطن میندې او خویندې هم لکه د نورو هیوادو غوندې خپل مسلم حق ترلاسه کړي، نو موږ به دا هیلې ولرو او دا دی وروسته به په تمه اوسو. ګرانې صدف جانې، دغه لنډه تاریخچه وه چې ما ورته اورېدونکو ته وویله، خدای دې وکړي چې دوی خوښه سوي وي. نو که ستا اجازه وي زه به یو څو کمنټ ووایم چې دا کمنټونه بیا زما څخه پورته ځي او بیا به دواړې خپل خپرونې ته ادامه ورکړو که ستا خوښه وي. نه ښه سمه ده، تاسو مهرباني وکړئ کمنټونه ووایئ، موږ به غوږ ونیسو دوستان څه. تاسو کمنټونه وینئ صدف جانې که یا ماته نه معلومیږي؟ تاسو ته نه معلومیږي. تر هر څه لومړی ټول هغه دوستان چې نن ورځ زموږ په خپرونه کې دي، زه مخکې د مخکې ورته ښه راغلاست وایم. خوشحاله یم چې دا د 8 مارچ چې زموږ ورځ ده، د ښځو ورځ ده، زموږ ګران ورونه زموږ سره یو ځای دي او زموږ سره دا ورځ لمانځي. نو زه مخکې د دوی څخه نړۍ مننه کوم. ګران رور ابو یاسر خپرونې ته راغلی دی چې سلامونه او نیکې هیلې وایي. ابو یاسر روره ستړی مه سې، خوشحاله یم چې تا ګران رور د ځان سره په خپرونه کې ګورو. قدرمن جابر صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او احترامات وړاندې کوي او وایي چې قدرمنو اورېدونکو ته دې زما سلامونه وړاندې سي. زه ستاسو ورور جابر خطاب خپرونه کې یم. جابر خطاب صاحب ستړی مه سئ، زما د مینې ډک سلامونه هم ومنئ. خوشحاله یم چې تا ورور ځان سره په خپرونه کې ګورم. ډېر ګران اورېدونکی مو چې تل زموږ ملتیا کوي او تل زموږ خپرونې اوري، قدرمن شیرزاد صاحب د سپینې روسیې څخه را سره دی. دوی وایي درنۍ تورپیکه جان قادري او محترم ډاکټر صاحب ستوری او درنۍ خوري ځواک صاحب ته او همدارنګه ستوري رادیو تلویزیون اوریدونکو او لیدونکو ته غرونه سلامونه وړاندې کوم. ډېر ګران شیرزاد صاحب ستړی مه سئ، سلام ته دې علیکم سلام وایم. ډېر خوشحاله یم چې تاسو قدرمن موږ سره همیشه ملتیا کوئ او زموږ په خپرونه کې یاست او موږ تشویقوئ. قدرمن مجید زازی صاحب را سره دی. زازی صاحب هم سلامونه او نیک هیلې موږ ته وړاندې کوي چې زازی صاحب ته سلام ته علیکم سلام وایم او ښه راغلاست ورته وایم. قدرمن فیض شهزاد صاحب را سره دی چې شهزاد صاحب ستاسو دغه شعر شته اوس ماته لیکلی و، ما د خپرونې په پیل کې وویله چې اورېدونکو هم واورېدله، دوی ټول شاهد دي چې دغه شعر چې تاسو ماته راستولی و، ماته په مسنجر کې دغه شعر ما په هغه خپرونې په پیل کې وویله. خو بیا هم ستاسو څخه نړۍ مننه کوم چې بیا مو هم دا شعر ماته موږ ته ډالۍ کوي. نو دغه کومنټونه وه صدف خور چې ما ولیدله، نو تاسو پوهېږئ او د سلام جواب او بیا به خپل خپرونې ته ادامه ورکړو. لومړی سر کې له ټولو هغو دوستانو نه چې موږ ته یې د ښځو ورځ مبارکي راکړله، هغوی نه نړۍ مننه کوم
چې موږ یې په خپل کمنټونو باندې ونازولو او خدای دې وکړي چې دوی هم روغ او جوړ اوسي. او زموږ د نن ورځې پروګرام چې څنګه تاسو ګورئ د ښځې د ورځې په مناسبت دی، موږ به تاسو ته د پروګرام په لړ کې ځینې معلومات تاسو ته درکړو، خپل شعرونه به تاسو سره شریک کړو. او خدای دې وکړي چې زموږ له پروګرام نه تاسو خوند واخلئ او تر پایه را سره مل اوسئ. بله بله، او باید ووایو قدرمنو اورېدونکو چې خپرونه خپل د دوستانو سره هم شریکه کړئ چې دغه یو ساعته خپرونې څخه ستاسو دوستان هم خوند واخلي. صدف جانې څنګه دې خوښه ده چې یو شعر دی چې تقریبا 3 برخې لري، که ستاسو سره هم وي دغه به زه ورته په ګډه و دوستانو ته ووایو چې عنوان یې دی ښځه څوک ده، د ژوندون سره همغاړې پوره نیمه دنیا ده. که دغه شعر در سره وي او ستاسو خوښه یې نو په دواړو به دغه دوستانو ته ووایو. ښه سمه ده، مهرباني وکړئ تاسو شروع کړئ، ما سره هم شته، دا سره به ملتیا وکړم. سمه ده. وایي ښځه څوک ده، د ژوندون سره همغاړې پوره نیمه دنیا ده. د ژوندون سره همغاړې پوره نیمه دنیا ده، د محبت له عشقه ډکه مهربانه ده، متا ده. د دوستۍ په نوم انسان سره ملګري مهربانه، خور او مور، خاله عمه، ښځه او که انا ده. ستا ژوندون سره تړلي د محبت ټینګه ملګري، کور دې جوړ دی یو 100 کاله، کورنۍ دې په هوسا ده. مهرباني صدف. ښځه وړانګه د انسان و بشریت ته پیدا شوې، ښځه مینه او محبت دی د ښکلا ښکلې ځلا ده. په اسمان کې روښنایي د طبیعت ده چې ځلیږي، ستا ژوندون ته تر آخره هم ملګرې او همتا ده. د انسان ګډې نړۍ ته یو احسان د نیکې هیلې، دا د کور کې دننه د عزت په پرده پټه ښه رڼا ده. مهرباني وکړه همکاره. نړۍ مننه. ښځه خوند د پاکې مینې، د انسان په موجودیت کې په ګلونو کې خوشبویه ښه ګل د خپل اشنا ده. د وصلت او د رحمت ښه وسیله ده، با احساسه د کورغړو مشورو ته دا خوله ډکه په خندا ده. کارګدا او پاچا دواړه دي په دې غېږ کې دلې شوي، زه نو زه په دې پوهېږم چې روزنه زما د چا ده. بس کدي چې دا شعر مو خوښ سوی وي. راځه صدف جانې، نه پوهېږم د خپرونې په دې برخه کې تا څه ډالۍ راوړي دي، اوس به ستا نه واورو. زما سره هم یو نظم دی چې وایي چې ښځه څوک ده، د دې په اړه زه به یې دوستانو سره شریک کړم، چې وایي ښځه چې مور وي نو ښکاره ده چې جنت ده ښځه. ښځه چې مور وي نو ښکاره ده چې جنت ده ښځه، ښځه چې لور شي نو وریږي د رحمت ده ښځه. ښځه چې خور وي نو نعمت دی ورور بې خوره مشه. ښځه چې خور وي نو نعمت دی ورور بې خوره مشه. ښځه رونق د زندګي ده او زینت ده ښځه. ښځه ملاله ده نازو ده ناهیده ده د وخت. ښځه ملاله ده نازو ده، ښځه ملاله ده
نازو ده. نازو ده ناهیده ده د وخت. ډېر ښکلی. ښځه ډګر د حماسو ده او عظمت د ښځه. د ژوند پایښت، د ژوند بقا، د انسانیت فلسفه. په دې نړۍ کې ستره بیلګه د فطرت د ښځه. ښځه هستي، ښځه ښکلا ده، د تهذیب نښه ده. ښځه هستي، ښځه ښکلا ده، د تهذیب نښه ده. دا نشه ټوله مینه مینه د الفت د ښځه. مننه کوم اغلې همکارې، خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو خوښ شوي وي. ډېر ښایسته ډیکلمه دې وکړه، ډېر ښایسته شعر و صدف جانې، نړۍ مننه. بیا هم دوستان راغلي دي چې قدرمن عزیز الله جلالي صاحب راغلی دی، وایي سلامونه د ستوري رادیو تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته وایم او ستاسو دې دا ورځ مبارک وي. په خاصه توګه د افغانانو خویندو او میندو ته دې مبارک وي. ستاسو کشر ورور عزیز الله جلالي صاحب، نړۍ مننه، کور د ودان، خدای دې تل خوشحال لره. فیض شهزاد ورور راته لیکلي دي چې خپرونه مو د دوستانو سره هم شیر کړه، نړۍ مننه شهزاد وروره، کور ودان خوشحاله اوسئ. ګران ورور مې قاسم ارمان صاحب راغلی دی چې دوی هم سلامونه لیکي او ډېر ښایسته ګلې ما او تا ته ډالۍ راکړی دی چې د ښځې ورځ ده، نو نړۍ مننه ستاسو د دې ښایسته ګل څخه. بیا به زما ګرانه همکاره په آخر کې ستاسو نه هم مننه وکړي. ډېر ګران دوست او د خپرونې اورېدونکی شیرزاد صاحب لیکلی دی چې زه د هر څه نه لومړی تاسو دواړو درنې تورپیکی جانې، درنې خور جانې ځواک صاحب ته او همدارنګه د ستوري رادیو تلویزیون له لارې د افغانستان ټولو دردېدلو، کړېدلو، ځورېدلو او غیرتي زړورو او سپېڅلو ښځو ته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت مبارکي وایم. زه به خپل د طرفه څخه ستاسو نه نړۍ مننه وکړم. کور مو ودان شیرزاد صاحب، خوشحاله اوسئ. او همدارنګه د زړونو ساینونه او ګلانې هم ما او تا ته ډالۍ راکړي دي چې زه د دوی د دې سپېڅلي زړه نه قربان سم او د ګلانو څخه هم نړۍ مننه کوم چې موږ ته د ښځو د ورځې ګلان ډالۍ کړه. همدارنګه ګران ورور مې انجینر ظریف صافی صاحب راغلی دی چې تر اوسه پورې کومنټ یې نه وینم، خو دوی سلامونه، زه خپل سلامونه دوی ته وړاندې کوم، حتما دوی به هم موږ ته کومنټ راکړي. قدرمن محمد شریف جلالزی صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوي چې زه د دوی سلام ته علیکم سلام وایم. کور مو ودان، خوشحاله یم چې تاسو زموږ سره په خپرونه کې یاست. فیض شهزاد صاحب راته لیکي، وایي ښځه ژوند، ښځه ښکلا ده، ښځه لور ده، خور ده، د مور دعا ده. نړۍ مننه شهزاد صاحب، واقعا د ښځې صفات چې هر څونه وکړو بیا هم لږ دی. قدرمن ورور مې بګات صاحب را سره دی چې دی هم تر اوسه پورې کومنټونه نه دي لیکلي، خو خپرونه اوري چې زه مخکې د ده څخه د کومنټ ووینم، زه خپل سلامونه او نیک هیلې بګات ورور ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې خپرونه را سره اوري. مهرباني ګرانې همکارې. په لومړي سر کې د ټولو اورېدونکو سلامونو ته علیکم سلام وایم او د دوی د مینې نه نړۍ مننه کوم دا چې موږ ته د ښځو ورځ مبارکي راکړې ده. نړۍ مننه کوم له دوی نه. ګران همکار، که ستاسو خوښ نو زه به د پروګرام په دې وخت کې دا چې د اسلام ښځې ته څه حق ورکړی دی او په نورو ملکونو کې دا ورځ څه ډول منځل کېږي، د دې په اړه به لږ له دوستانو سره معلومات شریک کړم. ولې نه، د زړه په غوږو یې اورو. مهرباني. په سر کې به زه ټول دوستانو ته دا ووایم چې افغانستان د تاریخ په بهیر ته، د افغانستان تاریخ بهیر ته که موږ کتنه وکړو، زموږ میندو او خویندو کومې ویاړلې کارنامې او سپېڅلي تلپاتې کارونه چې کړي، لکه د دوی بیلګې موږ سره تر اوسه پورې هم ژوندۍ دي. نازو انا، بي بي عینو، د میوند د ډګر اتله ملالۍ او نوره ځلانده
نمونه زموږ د هیواد ویاړنې په پاڼو کې په زرینو کرښو کښل شوي دي او همدارنګه چې موږ وویل دغه ورځ په ډیرو ملکونو کې په ډول ډول شکلونو سره لمانځل کیږي. اوس به راشم د څو هیوادونو په اړه به دوستانو ته ووایم چې دغه ورځ هلته څنګه لمانځل کیږي. د روسیې په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د مارچ 8مه نیټه چې د ښځو د ورځ په نامه لمانځل کیږي دغه ورځ ملي رخصت وي او په چین کې د دولتي شورا د لارښوونې له مخې ډیرو ښځو ته د مارچ 8مې پر نیټه د نیمې ورځې رخصت په پام کې نیول شوی دی او اخوا په ایټالیا کې د ښځو نړیواله ورځ د میموسا غوټیو په ورکړې سره لمانځل کیږي. په امریکا کې هم دغه میاشت د ښځو د میاشتې په نوم یادیږي او د ولسمشرۍ اعلامیه کې د امریکایي ښځو لاسته راوړنې ستایل کیږي. بیا هم دلته که موږ وګورو په افغانستان کې صرف دا ورځ ښځو ته مبارکي ورکول کیږي. که نن موږ چیرې دلته اسلامي نظام دی دا چې اسلام ښځې ته کوم حقونه ورکړي دي د هغې په اړه غواړم زه تاسو ته لږ معلومات درکړم. ښځې ته لوی څښتن الله جل جلاله د انساني خلقت په ښکلا کې د فی احسن تقویم ویاړ ورکړی دی او هغه یې په ښکلي وجود نازولی ده. نارینه او ښځینه څنګه چې موږ پوهیږو د ټولنې دوه وزرونه دي او ډیر داسې کارونه دي چې دواړه یې سرته رسولی شي خو بیا په ځینې کارونو کې خدای پاک هر یو ته خپله ځانګړتیا ورکړې ده. هغه کارونه چې نارینه یې کولی شي ښځینه یې نشي ترسره کولی او ځینې کارونه داسې دي چې ښځینه یې ترسره کولی شي او نارینه یې نشي کولی هغه پوره کړي. نو له دې معلومیږي چې یوازې ډول باندې ټولنه موږ نشو کولی چې جوړه کړو خو متاسفانه په نننۍ ټولنه کې که موږ تاسو وګورو د دې پر ځای یعنې سربیره پر دې چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي یعنې زموږ د ذکور طبقې حقونه هم نه ورکول کیږي ځکه که نن چېرته اسلام کې افغانستان کې یو اسلامي نظام دی نو په اسلام کې اسلامي قانون کې ښځه د انصاف په تله تللې او د هغې له بیولوژیکي استعداد سره سم یې د هغې دنده او له هغې سره چلند ښودلی دی. که مسلمانه ټولنه چېرته دغه کړنې چې اسلام موږ ته ښودلې دی هغه عملي کړي نو پوره هوساینه به ترلاسه شي ځکه ښځه د نسل په جوړولو کې یو مهمه ونډه اخلي او کوم مینه او عاطفې ته چې د اولاد ضرورت دی هغه خدای پاک ښځې ته ورکړی دی چې خپل اولاد ته یې ورکړي او د مینې او عاطفې په غېږ کې خپل اولاد وروزي چې دا زموږ د ټولنې یو لوی غټ بار یا مسؤلیت دی چې د اولاد روزل ډېر یوه سخته کار وي او د دې ترڅنګ بیا ځینې داسې مسایل دي چې زموږ په ټولنه کې تر پښو لاندې کېږي او هغه په پام کې نه نیول کېږي چې هغه زموږ د میراث حق دی چې ښځې ته شتمني نه ورکول کېږي هغه د میراث له حق څخه یعنې میراث د حق څخه هغه بهر کوي. دغه ځای کې اسلام چې کوم حق ښځې ته ورکړی دی په میراث کې که څه هم د نارینه حق د ښځې څخه لږ څه زیات دی هغه د دې لپاره چې اسلام چې د انصاف دین دی او د ښځه د کوم چا نفقه یعنې د ښځې نفقه هم د بل چا په لاس کې ده یعنې خدای پاک کله چې ښځه پیدا کوي لومړی نفقه یې د پلار په لاس کې او هغې وروسته د خاوند په لاس کې ده نو د دې لپاره د میراث حق د سړي څخه هغې ته لږ زیات ورکړ نو دا په دې معنا نه ده چې موږ په ټولنه کې د ښځو حقونه په پام کې ونه نیسو او ورته وایو چې تاسو په منځ کې حتی یعنې په قرآن کې یو فرق شوی ده دغه خبره یعنې بالکل غلطه ده او زموږ ځینې خلک ښځو ته په مشورو کې هغوی ته حق نه ورکوي ځکه وایي چې تاسو نظر دومره وسیع نه دی چې تاسو د یوې موضوع په اړه زموږ سره مشوره وکړئ. زه به ووایم چې زموږ لوی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که چېرته یعنې هغه ډېر علم درلودلی ډېر هوښیار وی خو بیا یې هم له خپلو مېرمنو سره په ټولو کارونو کې مشورې کولې او د ډېرو مصروفیتونو سربیره بیا هم ښځو سره
مجلس کولو او د هغوی خبرو کولو ته یې وخت ورکولو. یعنې دا هغه معلوماتو چې ما غوښتل له اورېدونکو سره شریک کړم، دا چې ښځې ته اسلام څه حقونه ورکړي دي، هغه حقونه که دوی هم چېرته ورکړي نو په ټولنه کې به سمون منځته راشي. بالکل بالکل ښه دې وویله صدف جانې، نړۍ مننه، ډېر ښه معلومات دې راکړئ. کور د ودان. نو اوس که دې خوښه یې چې دا دوستان خسته نه سي، زه به د اول یو څو کومنټ ووایم، بیا به باید ووایم ګرانو اورېدونکو چې زموږ ګران همکار ستوری صاحب هم زموږ سره دی، دی زموږ سره تخنیکي چارې مخته بیایي، چې زه خپل د مینې ډک سلامونه ستوري صاحب ته هم وړاندې کوم. د بلا د ایر نسي چې د بلا د ایر سي چې زموږ ایر نسي، د بلا د ایر سي چې زموږ په یاد نه و چې د خپرونې په سر کې د نوم واخو، مګم ستوري صاحب زموږ سره دی او موږ ته ښکلي ښکلي دکلمې به راته کښېږدي، ښکلي ښکلي سندرې به موږ ته کښېږدي. نو زه به دا یو څو کومنټه ووایم صدف جانې، بیا به ستوري صاحب موږ ته یوه ښکلې سندره کښېږدي. سمه ده ګران همکار، تاسو کومنټونه ووایئ. بله، ګران ورور مې محمد ترکی را سره دی چې دوی هم زړه په لاس کې نیولی او خپرونې ته راغلی دی او ګلان یې راوړي دي. نو زه ترکی ورور جان څخه نړۍ مننه کوم، خپل د زړه له کومې سلامونه دوی ته وړاندې کوم. همدارنګه نیاز محمد نورزی صاحب را سره دی، وایي سلامونه او نیکې هیلې اغلې تورپیکۍ خور او ځواک خور ته او ټولو مېرمنو ته وړاندې کوم او د ښځې ورځ دې مبارک وي. نورزی صاحب نړۍ مننه، کور د ودان، خوشحاله یم چې خپرونه کې را سره یاست. همدارنګه محسن خان صدیقي صاحب را سره دی او سلامونه یې تا ته، ما ته، ستوري صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کړي دي چې صدیقي صاحب څخه نړۍ مننه کوم. خوشحاله یم چې دا قدرمن ورور زموږ سره په خپرونه کې دی. قدرمن انجینر صاحب ظریف صافی صاحب چې ما مخکې ورته سلام ورواچوئ، مګم دی کومنټ لا ما نه ولیدلی، خو اوس یې کومنټ هم وینم ځینې چې صافی صاحب راته لیکي چې اغلې وبخښئ اغلې پتمنې تورپیکۍ قادري خوري او اغلې ځواک خور کوي. ستاسو ښکلي پروګرام مو په ډېر خوندور دی. زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د ښځو نړیواله ورځ دې تاسو ته او ستاسو د طریقه ټولو اورېدونکو ته مبارک وایم. د لا بریالیتوب په هیله. نړۍ مننه صافي صاحب، کور د ودان. خدای دې تل راته ژوندی لره. موږ د خدای بې تاسو وړونه نه کړي. شکر چې داسې وړونه لرو چې خپل خویندې یې مایه کوي او زموږ ملاتړ کوي او زموږ څنګ ته ولاړ. همدارنګه صدیقي صاحب و ګران همکار ستوري صاحب ته هم سلامونه وړاندې کړي دي. بل قدرمن ورور مې عابد کاکړ صاحب را سره دي چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي چې کاکړ صاحب ته ستړي مه سې وایم. خوشحاله یم چې تاسو را سره په خپرونه کې یاست. ورورجان فیض شهزاد راته لیکلي دي چې وایي ښځه هغه مقدس بشر دی چې د اسلامي نړۍ مقدسې اوبه او آب زمزم د یوې ښځې په لاسو دایر سوي دي. بله بلکل مو پر ځای وویله. ترکي ورورجان راته لیکي چې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي ټول سره روغ جوړ اوسئ او دا ورځ مبارکي تاسو در کوم. مننه ترکي صاحب، کور د ودان، خدای دې مخ واړو. قدرمن انور ورور را سره دی چې وایي زه محمد انور ترکی تورپیکۍ خور او ټولو خویندو ته په خاص افغاني خویندو ته زه مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې قبول سي. وسلام. نړۍ مننه انور ورور جانه، ستړی مه سې، خدای دې راوله، هر کله راسي. خوشحاله یم چې تا قدرمن ځان سره په خپرونې کې ګورم. صافي ورور مې یو شعر راستولی دی د ښځه او مور په هکله چې زه به کوشش وکړم چې دغه شعر زه ووایم. وایي ستا په غېږ کې لوی شوي دي بې شمېره نبیان او شاهان، ډېرو میندو روزلي انجینر، ډاکټر او عالمان، څوک شوي خپل د وطن دین ولس او ژبې پتنګان، نور شي د پیسو شهرت او لوړ نوم ګټلو مایران. دغونې مې وینې مې دغونه شعر دغه مې وویل که دا باقي مانده شعر چې که وخت پیدا سو نو حتما به ولولم. ترکي ورور راته لیکي چې وایي تورپیکۍ خورجانې ستاسو ښایسته پروګرام اورم، واقعا ډېر خوندور خپرونه مو جوړه کړې ده. نړۍ مننه، کور ودان ترکي ورور جانه.
احمد شاه اوتکزی صاحب هم خپرونې ته راغلی چې دوی زموږ د پښتو ژبې یو خوږژبی شاعر دی، زموږ د خپرونې میلمان و. دوی لیکلي دي چې سلام او احترامان ټول ته وړاندې کوم. زه میلمانه لرم، هغوی سره بوخت یم، خو ستاسو خپرونه اورم او د ښځو نړیوالې ورځ تاسو ته تورپیکه جانې ته او قدرمنې ځواک صاحب ته مبارکي وایم. مننه، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ اوتکزی صاحب چې راسره په خپرونه کې یاست. زه وګورم چې د چا کومنټ نه راڅخه پاتې شوي. عثمان راته لیکلي دي چې ارمانونه مو پوره شه، د ښځو نړیوالې ورځ مبارکي تاسو ته وایم. زما سلامونه او احترامات ومنئ. نړۍ مننه عثمان روژانه، کور د ودان، خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. او شیرزاد صاحب درته لیکلي دي صدف جانې چې وایي نړۍ مننه ځواک صاحب چې ستاسو د اړینو معلوماتو څخه وایي یوه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. نو ما دغه کومنټونه وه چې ما وویله صدف خوري، اوس به تاسو ځواب ورکئ او بیا به زه د ګران همکار ستوري صاحب څخه هیله وکړم چې یو خوږه سندره موږ ته کښېږدي. مننه کوم له هغو دوستانو څخه چې موږ ته کمنټونه رالیږلي وو او موږ یې په خپل کمنټونو باندې نازولي وو او د دوی سلام ته هم وعلیک وایم او له دوی څخه نړۍ مننه کوم. کور ودان. ستوري صاحب موږ د یو په یوه خوندوره سندره موږ ونازوه چې اورېدونکي هم ستړي نه سي او دوی هم یو ډېره ښایسته سندره وه. نړۍ مننه ستوري صاحب، کور دې ودان. ډېر ګران ورور مې بګت صاحب راته لیکي وایي تورپیکۍ خوري زما سلامونه هم قبول او منظور کړئ. خدای پاک د نړۍ ټولو ښځو او بالخصوص افغان ښځو ته د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځ مبارکي وایم او د ښځو دپاره یو وړوکی شعر لرمه چې دا به راته ووایاست. په دواړو سترګو بګت صاحب ستړی مه سې، خدای دې راوله هر کله راسې. بګت صاحب راته لیکي چې وایي چې ښځه نه وي هغه کور به څه وي، بدون له ښځې د ملک زور به څه وي. ښځه د هر انسان بازو دی د ځان، ښکلا د پلار او هم د ورور به څه وي. بګته زه یې خپل عزت ګڼمه، بګته زه یې خپل عزت ګڼمه، له دې نه غټ صفت لا نور به څه وي، له دې نه غټ صفت لا نور به څه وي. نړۍ مننه بګت صاحب، کور د ودان. ګران ورور مې احمد شاه اوتکزی صاحب هم د ښځې په هکله یو ډالۍ تاسو ته او ما ته یې رالیږلې ده چې زه به کوشش وکړم چې دا به هم ووایم. اوتکزی صاحب راته لیکي وایي د شعر عنوان دی ښځه. د لارښوونې ابتدا د ښځه، په وحشتونو کې رڼا د ښځه، زه یې د علم مدرسه بولمه، د انسانیت ښه رهنما ده ښځه. څنګه به ښځې مدام نه ستایمه چې خوږه مور بیبي هوا ده ښځه. له تورتمونو څخه مه بیریږئ، د نابینا د لاس امسا ده ښځه. د اوتکزۍ په کردار مین دی، دا اوتکزۍ په کردار مین دی چې کتابونو کې ځلا ده ښځه. نړۍ مننه اوتکزۍ صاحب، واقعا ډېر ښکلی شعر مو د ښځې په هکله ویلي وه. کور مو ودان، په قلم مو او په عمر مو برکت. د خپرونې یا مشنۍ اورېدونکی ګران شیرین قیام صاحب هم راسره دی. قیام صاحب راته لیکي چې پتمنې تورپیکۍ جانې د مېرمنو نړیواله ورځ لومړی تا ته او بیا ستا د لارې د جهان ټولو مېرمنو ته او په خاص ډول افغاني قهرمانو مېرمنو ته وړاندې کومه. نړۍ مننه شیرین قیام صاحب، کور مو ودان. خوشحاله یم چې راسره په خپرونه کې یاست او خپرونه په مینه اورئ. وایي هره مور یې زرغونه ده، هره پیغله یې ملاله. قیام صاحب راته لیکلي چې نړۍ مننه. طریق ورور جان راته لیکلي دي چې زه ستوري صاحب ته هم زما د مینې ډک سلامونه وړاندې کوي، خو انټرنټ مې ډېر ضعیف دی، کوشش کوم چې تر پایه در سره اوسمه. نړۍ مننه. کاکړ صاحب وایي چې د ښځې عزت وکړه، د دې لپاره نه چې هغه ښځه ده،
دا ثابته کړه چې تاسو یوې ښه مور روزلي یاست او هغه مور په خپله یوه ښځه ده. واه کاکړ صاحب څونه ښکلې دې لیکلې وه، نړۍ مننه، کور ودان. شیرزاد صاحب لیکلي دي چې وای مور نه تنها د کورنۍ رڼا ده بلکې د ټولنې څراغ هم دی. قربان مسم شیرزاد صاحب، نړۍ مننه، کور مو ودان. صدف جانې دغه کومنټونه و چې ما تاسو ته وویله، وایي لومړی کس چې د فرعون دیکتاتوري په وړاندې په جرأت راپورته شوه هغه نارینه نه وه بلکې ښځه وه صدف جانې، او هغه میرمن آسیه وه. او بالکل ګران همکار وایي چې لومړی څوک چې د ځمکې د مخ تر ټولو مبارکې اوبه زمزم یې وڅښلې هغه میرمن هاجره وه. بالکل وایي لومړی انسان چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ هغه څوک وه؟ یو میرمن وه او میرمن خدیجه وه. او هغه لومړی څوک چې د اسلام لپاره یې وینه توی کړه او شهادت یې نصیب شو هغه بل څوک نه وه، هغه ښځه وه، میرمن سمیه وه. بله، او لومړی څوک چې خپل مال یې د الله په لاره کې مصرف کړ نارینه نه بلکې ښځه وه، هغه څوک وه صدف خور؟ میرمن خدیجه الکبرا. آفرین، میرمن خدیجه وه. نو دغه بله مهرباني. وایي په قرآن کې لومړی انسان چې الله عزوجل یې غږونه اوه اسمانو خواخوا واورېدل هغه ښځه وه. بله، او لومړی انسان چې د صفا او مروه ترمنځ یې سایه وکړه هغه هم میرمن وه. هغه کومه میرمن وه صدف جانې؟ میرمن هاجره. آفرین، میرمن هاجره وه. دغه غونډ سوي مطالب و چې ما و صدف جانې تاسو ته غونډ کړي وه. صدف جانې بل څه ډالۍ لري؟ مهرباني میکروفون ستا په اختیار کې دی، څه ډالۍ دې راوړې ده موږ ته د زړه په غوږو به واورو. زه به د پروګرام په دې لړ کې دوستانو ته یو نظم ووایم. بله، هغه هم د ښځې په اړه ده، دا چې ښځه څوک ده. وایي ښځه حیا ده لوپټه د عزت. واه، ښځه حیا ده لوپټه د عزت، ښځه ښکلا ده د ژوندون مرحمت. ماشاءالله. په یو لاس ښځه جهان زنګوي، په بل زنګو او ماشومان زنګوي. ګرده نړۍ کې قهرمانې ښځې، سل آفرین په تا افغانې ښځې. ماشاءالله. په بسم الله باندې هر کار پیلوي، پاکې سوتره او مسلمانې ښځې. وایي ښځه ښادي او خوشحالي د ژوندون، ښځه ډیوه او رڼایي د ژوندون. ښځه غوټۍ ده د ګلونو څانګه، ښځه ښکلا ده نورونو وړانګه. واه، وایي هر یو انسان ته محترمې ښځې، ما ته له هر چا نه معظمې ښځې. واه، په پاکه غېږ کې اتلان وروزه، هر تجاوز ته فاتحان وروزه. ډېر عالي. له تا نزار شمه افغانې ښځې، ای په نړۍ کې قهرمانې ښځې. ډېر ښکلی. مننه کوم همکاري، خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شوي او د دوستانو هم خوښ شوي. ډېر ښکلی شعر و، نړۍ مننه. خیرخوا صاحب هم یو شعر رالیږلی دی چې دوی داسې وایي: څومره ښکلی په ګلونو ګلستان دی، دومره ښکلی په میرمنو دا جهان دی. ستایل شوي د اسمان هر یو کتاب کې، که تورات که انجیل او که قرآن دی. د جهان پیدایښت ته چې پام وکړ، د آدم او د حوا شوی بیان دی. ښځه چاته لور، چاته خور او چاته مور ده، محبت یې د دغو ټولو ته عیان. ښځه
د خپل بله ډیوه ده په هر کور کې روښناهي په پرده کې نمایان دی عاقلان به په دغه راز باندې پوهیږي چې روزلي فقرات افلاطون او یا لقمان دی که د چا په خاطر هر څه کیږي حقیقت کې هر یو کور په دوی ودان دی دغه هسې صفتونه چې د دوی شي هغوی کړي په هر چا باندې احسان دی ستا مقام د درناوي او عزت وړ دی څوک چې حق پایمالوي هغه نادان دی مور جنت خور عزت ښځه رحمت ده مور جنت خور عزت ښځه رحمت ده خیرخوا کړي دا بیان په هر میدان دی دا د قدرمن شاعر خیرخوا صاحب یو شعر و چې ما تاسو ته وویله خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي بله څه ډالۍ لري صدف جانې د خپرونې په دې برخه کې که چیرې کوم ډالۍ ستا خوښته شه کنې ستاسو به یو دکلمه ستوري صاحب څخه هیله وکړو چې د صدف جانې په غږ کې یو ښکلې دکلمه ده هغه به کښېږدي څنګه صدف جانې خوښه دې ده سمه ده خوښه مې ده یو دکلمه کېږدی بله بس نو ستوري صاحب موږ ته د صدف جانې هغه ښکلې دکلمه کښېږده چې اورېدونکي خسته نه سي او دا دکلمه به د دوی سره په ګډه واورو او بیا به خپل خپرونې ته ادامه ورکړو ښځه څوک ده ښځه مینه عاطفه د ژوند بقا ده ښځه مینه عاطفه د ژوند بقا ده ستره نښه د حیا او د وفا ده غیږ د مینې غوړولی ټول جهان ته غیږ د مینې غوړولی ټول جهان ته زړه او سترګو کې پرته د خیر دعا ده د ژوند سختو طوفانونو ته ولاړه د ژوند سختو طوفانونو ته ولاړه لوړ قامته د غمو سره اشنا ده د ژوندون د پیدایښت کلکه میچنه د ژوندون د پیدایښت کلکه میچنه ستره پانګه د دنیا هم د عقبا ده ازمایښت ځینې وتلی د کان کاڼي ازمایښت ځینې وتلی د کان کاڼي د هر درد او هر غم لره دوا ده لمدې سترګې وچې شونډې ژوند منزل کې لمدې سترګې وچې شونډې ژوند منزل کې په همت کې د زمان ښکلې بها ده لکه صبر لویه ستنه د ژوند شاته لکه صبر لویه ستنه د ژوند شاته د انسان د جوړېدو لویه دنیا ده خزانه د محبت او شفقت ده خزانه د محبت او شفقت ده له پیرزو یې جوړه شوې ستا خطا ده د امیر او د غریب د ژوند لپاره د امیر او د غریب د ژوند لپاره نورګلۍ د ښځې شتون د کور رڼا ده ډېر ښکلی شعر او ډېر ښکلی دکلمه دې کړې وه صدف جانې په غږ د برکت فکر کوم د نورګلي صاحب شعر و چې صدف خور تسته دکلمه کوي قدرمن شیرین قیام صاحب راته لیکي چې وایي میرمن د صلحې سمبول او نښه ده جلالي صاحب راته وایي چې تاسو ته وایي چې وایي ډېر ښکلی نظم و اغلې صدف خور
همدارنګه محمد ترکي ورور وایي چې زما سلامونه د افغانستان ټولو خویندو مندو ته ورسوئ ستاسو د طریقه دوی ته سلامونه وایم نړۍ مننه ترکي صاحب حتما دوی به زموږ غږ هم اوریدلی وي او همدا ډول خورشید زدران صاحب را سره دی چې وایي په وروستیو کې زما سلامونه هم ومنئ هیله ده دواړه راته جوړ او روغ اوسئ قدرمن زدران صاحب کور ودان ژوندی اوسئ ستړی مه سئ په خیر رالې خوشحاله یم چې زموږ سره په خپرونه کې صدف خور زه یو نظم یا یو مقاله ده زه شروع کومه ته به هم را سره ملتیا وکړې سمه ده سمه ده وایي هر څه ځان ته ښکلا لري خو د بشر ښایست د هیڅ ښایست سره ورته نه دی الله جل شانو په دې ښایسته خلقت کې ښځه د بشري تاریخ په اوږدو کې تر ټوله مظلومه طبقه ده ښځې د اسلام د ظهور وړاندې په عربو کې ژوندي شخې کړې شوې تر هغه وړاندې بیا ورته د پخواني چین په ټولنه کې د هغوی په قانون کې ذکر شوي و چې ښځې د نړۍ پر مخ تر ټوله بې ارزښته مخلوق وو رومیانو ورته نااهله لقب ورکړی و او تر دې له هم سپکه او حقیره ګڼل کېدله چې په 15مه پېړۍ کې مسیحیانو په دې خبره بحث کوه چې آیا ښځه هم د نارینو په شان روح لرونکی جسم دی او که نه مهرباني صدف خور په 9مه میلادي پیړۍ کې د اسلام له ظهور سره ښځې ته عزت او احترام ورکړل شو ښځه یې د نارینه اړتیا وبلله هغه یې د ژوند په پرمختګ کې له نارینه سره شریکه کړه او نارینه ته یې دا په ډاګه کړل چې ښځه که له یوې خوا د ټولنې نیمه برخه ده خو له بلې خوا د خاوند لپاره آرام ډاډ خوښي او تسکین راوړونکې ده او نارینه یې پر دې مامور کړل چې ښځې ملوی حمایت دی او د نارینه د کېدلو پر مهال یې د هغې لپاره لکنه وبلله د کږېدلو پر مهال وبخښئ د هغې لپاره لکنه وګڼله الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي هغوی ستاسې جامه ده او تاسې د هغوی جامه یاست مهرباني وکړئ همکار بله ښځه د ماشوم لپاره فرشته ده د خاوند لپاره لباس ده ښځه د سکون سمبول ده د عزت سمبول ده او د زانګو ستره استاده ده کوم چې نن په خپلو لاسو د سبا امپراتور عالم او یو لوی انسان زنګوي ښځه کله چې لور وي پلار ته د جنت دروازه خلاصوي کله چې میرمن شي نو د خاوند ایمان تکمیلوي کله چې مور شي تر پښو لاندې جنت پیدا کیږي دا هغه ستر اعزاز دی چې اسلام ښځې ته 1400 کاله مخکې ورکړي دي مهرباني صدف جانې که په دې خپرونې په دې برخه کې بیا هم تاسو کوم شعر لرئ نو د زړه په غوږو به واورو زه به د خپرونې په دې لړ کې دوستانو سره یو غزل شریک کړم چې وایي مرم محبت پسې ګلاب ماته څوک نه راکوي واه مرم محبت پسې ګلاب ماته څوک نه راکوي ژوند معنا څه دلته ځواب ماته څوک نه راکوي څه د جاهل ولس بچی یم د وسلې نه بغیر دلته قلم دلته کتاب ماته څوک نه راکوي صبر کومه د قیامت په ورځ به هر څه راکړې صبر کومه د قیامت په ورځ به هر څه راکړې خیر که په دې دنیا حساب ماته څوک نه راکوي وایي مینه به پرېږدم ستا به ومنم ملا صاحبه مینه به پرېږدم ستا به ومنم ملا صاحبه خو په دې کار به کوم عذاب ماته څوک نه راکوي واه ډېر عالي یوې نجلۍ پرون غیرته خدای ته داسې وویل یوې نجلۍ پرون غیرته خدای ته داسې وویل دلته خپل حق د انتخاب ماته څوک نه راکوي واه واه یو ځل بیا دغه تکرار کړئ خورجان ډېر ښایسته یوې نجلۍ
یوې نجلۍ پرون غیرته خدای ته داسې ووې دلته خپل حق د انتخاب ماته څوک نه راکوي. ډېره مننه کومه، خدای دې وکړي چې ستاسو او د دوستانو خوښ وي. او دا غزل دی چې زموږ یعنې ډېری دوستان ته حق نه ورکول کېږي، لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل زموږ په ټولنه کې خدای دې وکړي چې دغه مشکلات لږ حل شي او د دې سمون لپاره کار وکړل شي، ورته وکړل شي. امین امین. موږ هم په دغه هیله یو چې زموږ د خویندو او میندو یعنی حق ضایع نشي په وطن کې، زموږ خویندو ته حق د تحصیل ورکړي، حق د کار ورکړي. نو خدای دې ستا دعا قبوله کړي صدف جانې. قدرمن کاکړ صاحب راته لیکي وایي د ښځو په اړه زما نصیحت مه هېروئ، له ښځو سره له نرمي نه کار واخلئ. دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ویناو څخه و. وایي نن د ښځو نړیوالې ورځ ده، زما په شمول ټوله باعزته خویندې له دې خویندو ته دا ورځ مبارکي وایم. او قدرمن کاکړ صاحب وایي چې ډېر ښایسته پروګرام و، کور مو ودان ژوندی اوسئ. بس دغه کومنټونه و چې ما وویله. زما د ګران همکار بصیر بیدار ستوري صاحب یو ډېر ښکلی شعر را سره دی چې که ستاسو خوښه وي صدف جانې نو زه به دا د اورېدونکو سره او ستا سره شریک کړم. سمه ده ګران همکار، مهرباني وکړئ. بصیر بیدار ستوري صاحب داسې لیکي: ښځه د ننګ او د غیرت نښه ده. ښځه د ننګ او د غیرت نښه ده. ښځه د مینې محبت نښه ده. ښځه مور، لور او هم د کور یادېږي. ستا د مېرمن، ستا د عزت نښه ده. ښځې ته حق ورکړه د علم او زده کړې، دې کې د لوی ذات د حکمت نښه ده. ښځو ته مه ګورئ په سپکه سترګه. ښځه د ژوند د حقیقت نښه ده. چې له سهاره تر ماښامه کار کړي، دا یې د عزم لوړ همت نښه ده. که ښځه کور ودان وي، کور ښایسته وي. په ښځو ظلم د ذلت نښه ده. که ښځه نه وي زه او ته به نه یو. که ښځه نه وي زه او ته به نه یو. د خدای کرم او د خلقت نښه ده. بیداره هغه ورته د ژوند پکار دی. بیداره حق ورته د ژوند پکار دی. ښځه د ژوند د معرفت نښه ده. ډېر ښکلی شعر و ګرانه همکاره ستوري صاحب. په قلم د برکت، په عمر د برکت. او بیا هم زه وګورم چې کومنټونه که ولرم نو زه به یې ووایم. شریف ایواد دوست صاحب خپرونه را سره اوري، مګم کومنټ تر اوسه نه وینم، خو دا چې را سره دی او خپرونه اوري. ګران ورور شریف ایواد دوست کور د ودان نړۍ مننه چې د خپرونې په وروستیو شېبو کې زموږ سره یو ځای سوې. نو صدف جانې بیا هم ستا څخه یو څه اورو او بیا به یو دکلمه د ګران همکار څخه وغواړو چې بیا یو خوږه دکلمه موږ ته کښېږدي. که کوم شی په لاس کې لري مهرباني صدف جانې. زه به د پروګرام په دې لړ کې تاسو ته یو نظم ووایم. دا ما خپله لیکلی دی چې وایي ژوند به تیر شي، ژوند به تیر شي، دا دردونه به هم هیر شي. خوشحالي وي که خفګان وي ټول به تیر شي. ژوندون تل په یو اړخ نه وي، کله شا کله ګدا شي. د سهار نغمې خوږې شي، کله شور کله ژړا شي. چې د لمر وړانګې خپرې شي، ماته یاد د مور جړا شي. هغه ناسته وه پالنګ کې، د ژوندون نه په ستم کې.
هغه ناسته وه پالنګ کې د ژوندون نه په ستم کې د خفګان سربیره یې وکړه د اولاد مخکې خندا. دا غمونه دومره ډېر وو هغې بیا هم ژړا وکړه. د مور د سترګو توره وایه څه دي د زړه سره. ما یې ولیدلې سترګې داسې سرې وې لکه وینه. زه موسکی شوم. ما ویل مورې ته مې پلار پسې خفه یې. هغه بیا نه راځي مورې چې ته چا پسې خفه یې. زه به لوی شم زما قد به پلار په شان شي بیا به زه ستا پلار شم. مور مې غم کې وخندلې ویل سمه ده زړګیه ته چې لوی شې زما پلار شم. زه به هره ورځ په تمه وم چې لوی شم خو د ژوند غمونو کاش نه وم لوی کړی. ډېره مننه کومه غلې همکارې. ډېر ښکلی شعر دې وویله. نړۍ مننه ګرانې همکارې. نو راځئ چې د ستوري صاحب څخه که څه هم د خپرونې اخري شیبې دي خو یو دکلمه به واورو او بیا به بیا راوګرځو او خپله خپرونه به غونډه کړو. نو د یو دکلمې په تمه یو. پټې په خپل زړه کې ساتم په خوله یې نه یادوم. پټې په خپل زړه کې ساتم په خوله یې نه یادوم. غم مې سینه کې ګرځوم په خوله یې نه یادوم. قسم د یاد یې لیونی کړم سودایي غوندې شوم. قسم د یاد یې لیونی کړم سودایي غوندې شوم. په لاره ځم ګوتې شمېرم په خوله یې نه یادوم. ستا د وعدو حساب کتاب را سره شو مکمل. په کتابچه کې یې لیکم په خوله یې نه یادوم. ما د ژوند ټولې خوشحالۍ ورته زولۍ کې یوړې. ما د ژوند ټولې خوشحالۍ ورته زولۍ کې یوړې. تشه زولۍ بیرته راوړم په خوله یې نه یادوم. د ګل په پاڼو مې تصویر د زړه په وینو جوړ کا. اوس یې توفه کې ورلېږم په خوله یې نه یادوم. په نیمه شپه اسمان ته وګورم او ستوري شمارم. په نیمه شپه اسمان ته وګورم او ستوري شمارم. د خپل بخت ستوري لټوم په خوله یې نه یادوم. یوه لحظه یې هم د خپل څنګ نه جدا نه ګڼم. تصویر یې جیب کې ګرځوم په خوله یې نه یادوم. په خوب ویده جانان زما په زړګي لوبې کوي. په خوب ویده جانان زما په زړګي لوبې کوي. خوب نه یې نور راویښوم په خوله یې نه یادوم.
یو مسکیدلی شان تصویر می له نظره تیر شو. دغه مسکا تمثیلوم په خوله یې نه یادوم. بیدار چې دا غزل لیکه له مانه نه و خبر. بیدار چې دا غزل لیکه له مانه نه و خبر. لږې د حاله خبروم په خوله یې نه یادوم. پټې په خپل زړه کې ساتم په خوله یې نه یادوم. غم مې سینه کې ګرځوم په خوله یې نه یادوم. نړۍ مننه ستوري صاحب. دا زما د ګران همکار بصیر بیدار ستوري صاحب یو ډېر ښکلی شعر و صدف جانې چې ما دکلمه کوي، نو خدای دې وکړي چې ستا او د اورېدونکو خوښ سوی وي. په واقع چې ډېر ښایسته و، ما خو ځینې خوند واخیستی، خدای دې وکړي چې د دوستان هم خوښ شوی وي. نو ګرانې همکاره که ستاسو خوښ وي نو د پروګرام په دې لړ کې به دوستانو ته څو بیتونه وړاندې کړو. بله، خو زما سره خو بیتونه نشته، نو ته به بیتونه وایې، زه به غوږ ورته ونیسم. صحیح ده؟ ښه سمه ده، زه به څو بیتونه دوستانو ته وایم. وایي بله، مهرباني. دومره غریب وم چې ګنډلو له مې ستنه نه وه. دومره غریب وم چې ګنډلو له مې ستنه نه وه. بل مو د زما کمیس پورې لمنه نه وه. څه بلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې ویستل. نن مې لیدل د یو مزدور په لاس څرمنه نه وه. د خپل احساس د سیوري لاندې مې دمه وکړه. د خپل احساس د سیوري لاندې مې دمه وکړه. د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه. وایي پرهاره تللی میکدې ته وم واپس راغلمه. پرهاره تللی میکدې ته وم واپس راغلمه. په دې خبر چې د مور راته بخښنه نه وه. ماشاءالله ماشاءالله، ډېر ښکلی ډېر ښکلی شعر. قدرمن کاکړ صاحب راته لیکي، وایي د بصیرت سترګې دې خلاصې کړه جهان ووینه. په دې زړه دنیا قدرت د پاک سبحان ووینه. د تعصب له دریچې نه به تر څو کړې نظر. د معرفت په نظر یو ځلې اسمان ووینه. نړۍ مننه کاکړ صاحب. محمد طریقي ورور مې لیکلي چې ځواک صاحب خوشحاله اوسې، په قلم د برکت، ښه ژوند او سوکاله خوشحالي او سعادت یې په برخه سه. وبخښئ. او همدارنګه یې ماته لیکلي چې واه واه خورجانې تورپیکۍ خوشحاله او سوکاله اوسې. ښکلی شعر دی د کلمه کوي. نړۍ مننه. زموږ بل ګران همکار قدرمن سروار یوسفزی هم راسره دی، چې دوی هم سلامونه تاسو ته، ماته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کړي دي چې یوسفزی ورور مې یو لږ مریض و، نو خدای دې وکړي چې اوس جوړ سوی. د پاک الله څخه تا ته ښه صحت غواړم یوسفزی وروره. همدارنګه قدرمن جلالي صاحب لیکي چې وایي څومره ښکلی په زړه پورې اغلې تورپیکۍ خور خوشحاله ژوند ولرئ. قربان اوسم جلالي ورور جانه، کور مو ودان. خوشحاله یم چې تاسو په خپرونه کې راسره یاست. یوسفزی ورور هم راته لیکي چې واه واه ډېر ښه. ځواک صاحب په غږ دې برکت. همدارنګه قدرمن یوسفزی صاحب بیا هم وایي تورپیکۍ خور الله دې ژوندۍ لره. مننه، کور مو ودان. تا ته هم ښه صحت د پاک الله څخه غواړم. نو صدف جانې زه فکر کوم چې د خپرونې وروستۍ شیبې دي، چون زموږ داسې خپرونې یو ساعته دي، خو دا د تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقې هم اوږده سوه. نو که تاسو په آخر کې کوم شی بیا هم د ویلو لرئ، موږ به ورته غوږ سو، او که نه نو د اورېدونکو څخه به د خدای په اماني واخلو.
زما سره یو درې حدیثونه دي چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دي د ښځو په اړه چې دومره زیات وخت نه نیسي، زه به یې اورېدونکو ته ووایم. وایي ښځه د ژوند 3 مرحلې لري. لومړنۍ مرحله یې لورتوب، دوهمه مرحله یې میرمنتوب او دریمه مرحله یې مورتوب ده، چې دغه 3 واړو مرحلو ته زموږ پیغمبر د قدر په سترګه کتلي دي او د هغې په اړه یې حدیثونه فرمایلي چې لومړی یې د لور په اړه داسې وایي چې هغه څوک چې د انجونو پالنه وکړي، زه او هغه به جنت ته په دې ډول داخل شو. هغه مبارک خپلې 2 ګوتو سره اشاره وکړه. او د میرمنو په هکله یې ویلي دي په تاسو کې هغه څوک ښه دی چې خپلو ښځو سره ښه وي. او بیا یې د مور په اړه یې داسې سپارښتنه کړې ده چې یو سړی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضور ته راغی او ورڅخه یې پوښتنه وکړه چې په خلکو کې پر ما څوک ډېر حقدار دي چې زه ورسره ښه ملګرتیا او ښه ناسته ولاړه وکړم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته وویل چې ستا مور. سړي د 2م ځل لپاره پوښتنه وکړه. بیا څوک؟ زموږ پیغمبر د 3 ځلې د مور ځواب ورکړ، خو په آخري ځل یې ورته وویل چې ستا پلار. نو که موږ چیرې وګورو اسلام کې ښځو ته ډېر حقونه ورکړل شوي دي او هغې ته ډېر د قدر په سترګه کتلي دي. نو زما هم د دوستانو نه د هغه خواهش دی چې تل د ښځو د حقونو ملاتړ وکړئ، د خپلو اولادونو د خپلو خویندو هیلې ته د هیلو په سترګه وګورئ او دا د هغوی د خوبونو په شان نیمګړی پاتې نشي او د هغوی څخه تل ملاتړ وکړئ. بله ډېر ښه پیغام و. قدرمن کاکړ صاحب، که څه هم د خپرونې آخري شیبې دي خو 2 ځله یو شعر راستولی دی. نو چون کاکړ صاحب زموږ لومړی ځل دی چې خپرونې ته راغلی دی، دا 2م ځل دی. نو زه نه غواړم چې دی خفه سي، زه به د ده شعر ورته ووایم. د ده خپل شعر نه دی، د حمزه بابا شعر یې راته لیکلی دی. وایي چې ورانه دا دنیا کړه ربه بله دنیا جوړه کړه، ورانه دا دنیا کړه ربه بله دنیا جوړه کړه، دا ډکه د غم ده یو بېغمه دنیا جوړه کړه. دلته څوک حاکم دی، څوک محکوم او څوک آقا غلام، نوي چې تضاد پکې یو سمه دنیا جوړه کړه. دا د فرعون حامان شداد او د قارون دنیا، نوي ظلم زور چې پکې دغه دنیا جوړه کړه. دلته خاوندان د محلونو دي خدایان ربه، بله بس د خټو بې محله دنیا جوړه کړه. وایم زمزه په کار کې د کار نه لرم، وایي زمزه ربه په کار کې د کار نه لرم، هسې مې خیال راغی یو بدله دنیا جوړه کړه. نړۍ مننه کاکړ صاحب، چون د خپرونې آخري شیبې وي نو ما نه غوښتل چې تاسو خفه سئ. بیا هم ستاسو ژړی شعر ما وویل واقعا ډېر ښکلی شعر و چې حمزه بابا ویلی و. کور مو ودان. نو د خپرونې آخري شیبې دي قدرمنې. اول خو د خپل ګرانې خور صدف څخه زه نړۍ مننه کوم چې زما سره یې دا خپرونه مخته بوتله، چون صدف خور په وطن کې دا پوهېږم مشکلات ډېر دي، مګم بیا هم ما د دې څخه هیله وکړه او دا راله زما سره یې دا خپرونه مخته بوتله. واقعا ډېر ښکلي معلومات مو مشترک صدف جانې. نو نړۍ مننه کوم ستا څخه او خپل د ټولو اورېدونکو څخه چې تر دې دمه راسره وه، خپل په ښکلو اشعارو خپل په ښکلو ګلانو یې موږ ونازولو، نو دوی دې خدای ونازوي. د دوی څخه هم نړۍ مننه کوم. مهرباني وکړئ صدف جانې تاسو هم خپل دکتور پاماني د اورېدونکو څخه واخلئ. په سر کې زه له تاسو څخه او له ښاغلي ستوري صاحب څخه ډېره مننه کوم چې زه پروګرام کې له تاسو سره کوربتوب وکړ. له تاسو نه نړۍ مننه کوم، تاسو ماته دومره مینه راکړه. او له دوستانو نه هم مننه کوم چې زموږ سره پروګرام تر دې ځایه پورې ولیدی او موږ ته یې ښایسته کمنټونه او شعرونه وړاندې کړل.
له دوی څخه نړۍ مننه کوم. او د دې پروګرام په اخر کې به زه یو ټپه تاسو ته ووایم، وایي دنیا څه ده خو بس خوشې تش میدان دی. دنیا څه ده خو بس خوشې تش میدان دی، یو مور ده چې هم ژوند دی هم جهان دی. واه، ډېره ښکلې ټپه وه، کور د ودان. زه هم خپل د ګران همکار ستوري صاحب څخه نړۍ مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره په استودیو کې دی او موږ ته ښایسته ډیکلمې کښېښولې، ښایسته سندرې کښېښوله. نو نړۍ مننه کوم د ستوري صاحب څخه. ټولو اورېدونکو ته خوشحاله او سوکاله ژوند غواړم. صدف جان تا ته هم ښه شپه غواړم، بیدا صاحب ته هم ښه شپه غواړم. نو خدای دې زموږ هغه میندې خویندې چې زموږ سره نسته، خدای دې جنتونه په نصیب کړي، او هغه خویندې میندې چې راسره دي، خدای دې تر ډېره وخته پورې زموږ سره ژوندي لري او دوی ته بیا هم دا ورځ مبارک وایم. بس ښه شپه ولرئ. الله مو مل شه. د خدای په امان.